السلام علیکم رونو دا سیټ چې د کوم تصویر ښکاري دغه رور چې د مدرسې یو طالب علم دی د داسې یو کارنامه وکړه چې زموږ د اسلام او زموږ د پښتنو نوم یې روښانه کو. دغه تصویر کې تاسو ته را سونم ښکاري د هر څه راته ښکاري. دې رور چې په لارې روان و یو پرس یې وموندو چې په هغې کې 14 لک روپۍ او ورسره سونا او ورسره ایفون موبایل او کاغذونه چاته د یو زنانه به و د هغې نه به غورځېدلی او دغه هر سره چې د وموندل د هغې نه بعد دغه سامان هر سره واپس کړ خپل مالک ته. ضرور د اسلام نوم روښانه کو د پښتنو نوم روښانه کو ځکه که نن سبا مو وګورو چاته لږ غونته هم څه میلو شي نو بیا یې واپس کوي نه. او دغه رور چې د مدرسې طالب علم دی او داسې غټ ایمانداري وکړه چې 24-25 لک روپو سامانو دغه واپس خپل مالک ته ور ورسو نو دا ثابته کړه چې د مدرسې طالب چرته هم غلط کار نه کوي، کوشش کوي همیشه لپاره چې ښه کار وکړي. نن سبا زموږ ډېر خلک زموږ مدارسو پسې بد رد وي چې یاره مدرسې چې دي دا د دهشتګردو اډې دي، نو هېڅکله دا د دهشتګردو اډې نه دي، د نفرتونو اډې نه دي. که چېرې وی نو دې رور به دا هر سره ځان نه اغوستی و، ځان له به خپل استعمال کې راوستی و ځکه چې ډېرې پیسې وي ډېر هر څه و. د ده نه تپوس وشو چې دا هر سره تا ځان له ولې نه اغوستل، نو ده ورته ووي چې پردی مال که لږ وي او که ډېر وي خو هغه پردی وي د دې الله پاک زموږ نه تپوس کوي دا به ده په کوم ځای کې زده کړي، دا یې په دغې مدرسه کې زده کړي دي. په مدرسه کې ده ته دا تربیت ورکړی چې زموږ اسلام موږ ته وایي چې پردی مال پردی حق اغوستل دا نه دي پکار. نو هغې خلکو ته هم یو مثال شو چې په مدرسو پسې بدې ردې وي او د مدرسو خلاف وي او د پښتنو نوم یې هم روښانه کو. په غونډه معاشره کې د ده دا تصویر ډېر زیات وایرل دی ځکه چې ده داسې یو د ایماندارۍ کار وکړو چې 20-25 لک روپۍ عام سړی وموني نو هغه چېرته هم چاته واپس کوي نه. خو دغه رور چې د مدرسې طالب دی نو ډېر زیات فخر پرې کوو چې د خپل اسلام یې دومره لحاظ وکړو، د پښتنو دومره لحاظ وکړو او د خپلې مدرسې دومره لحاظ وکړو. نو مسلمانانو ورونو د ویډیو مقصد مې هم دا دی چې په معاشره کې موږ د پردو مال د اغوستو کوشش نه کوو، که هغه هر څه وي که هغه لږ وي او که ډېر وي چې هغه موږ واپس کړو هغې ته، ځکه په دې به زموږ نه الله هم رضا شي او اسلام هم موږ له دا اجازت نه راکوي چې موږ د چا مال واخلو. نو دغې رور چې دا کوم کار وکړو نو دا ډېر یو غټ کار یې وکړو، ډېر یو قیمتي کار یې وکړو او ټولې دنیا ته او ټولو پښتنو ته یې وښوده چې او د مدرسې طالب علم چې دی هغه واقعي د خپل دین لحاظ ساتي، که هغه لکونه ولې نه وي خو بیا هم هغه خپل دین خپل اسلام نه نه وړي، خپل دین اسلام سره مینه محبت ساتي او هغه لکونه واپس کوي خو خپل ایمان نه خرڅوي. او چې موږ مدارسو ته سپک نه ګورو، مدارسو سره مینه محبت ساتو او چې څه وسم کېږي چې هغې سره امداد کوو او خپل بچي مدارسو له ورکو ځکه چې دغه چرته هم د معاشرې دپاره غلط سوچ نه کوي. دغه ماشومان چې سبا لوی شي عالمان شي نو د معاشرې دپاره به د خیر سوچ کوي. نو که ویډیو هم خوښه وي نو لازمي به ټولو مسلمانانو سره شریکوئ چې ټولو پښتنو ته ورسي چې او واقعي د مدرسې طالب علم داسې یو ښه کار کړی دی.